بسم الله الرحمن الرحیم. یو جهان مننه نقیب صاحب ملګرو یو کلام انتخاب د نقیب یوسفزي صاحب شریکوم. نقیب صاحب را سره ناست دی. نقیب صاحب ستاسو ته دی ستاسو د کلام زما د طرفه ډالۍ وي دا پېرزونې په ځان ومنئ. کلام دی ملګرو ساه رانه وانخلي الله دغه عصرې ته ناست دي ساه رانه وانخلي الله دغه عصرې ته ناست دي د وجود سوري ته مې ډېر خلق دمې ته ناست دي ساه رانه وانخلي الله دغه عصرې ته ناست دي د وجود سوري ته مې ډېر خلق دمې ته ناست دي. د دغه خلکو په ذهنونو باندې څه شوي دي د دغه خلکو په ذهنونو باندې څه شوي دي چې لا اوس هم ستا د دروغو دې قصې ته ناست دي. پرون یې مړي کول شر یې کول سوچ یې نه و پرون یې مړي کول شر یې کوو سوچ یې نه و نن یې د شرمه سترګې کوزې دي جرګې ته ناست دي. د دنیا نورې قافلې رڼا ته ورسېدې د دنیا نورې قافلې رڼا ته ورسېدې. یو پښتانه دي چې اوس هم تورې تیرې ته ناست دي. دغه یو لاش د مسافر وطن ته ورسوئ دغه یو لاش د مسافر وطن ته ورسوئ. واړه بچي په ژړا خپلې بیوې ته ناست دي. نه د ژوندي تپوس کوي او نه د مړي تپوس نه د ژوندي تپوس کوي او نه د مړي تپوس. مشران واړه منقبه تماشې ته ناست دي مشران واړه منقبه تماشې ته ناست دي. یو جهان مننه ډېره زیاته مننه. خبرې ته دې څنګه خوله جوړېږي دې خبرې ته دې څنګه خوله جوړېږي ستا په شونډو څنګه راځي د جدایۍ سوال او ستا دا واړه ارمانونه به پوره شي ستا دا واړه ارمانونه به پوره شي. بس کوه مې ته د ډېرې زندګۍ سوال. همدرد صاحب ډېره زیاته مننه. مخکې مونږ راغلو ستاسو نه یو مرکه ریکارډ کړې وه بیا مې هم خواهش وه چې یاره زه د همدرد صاحب څنګه لاړ شم د دوی نه کلام هم ریکارډ کړم دغه کتونکو دپاره. او همدرد صاحب د یاد په یو دې کونه باندې مونږ په بله کونه باندې یو بهرحال سړی چې په یو ښار کې ژوند کوي نو بیا ملاقات کېږي د یو بل سره. او همدرد صاحب ډېره په زړه پورې او ښایسته شاعري کوي ملګرو. ستاسو لپاره ترېنه غزل ریکارډ کوم. همدرد صاحب یو جهان مننه نقیب یوسفزي صاحب ستاسو د راتګ امیر سالار صاحب او ستاسو د زړه تله د زړه له کومې شکریا ادا کوم چې زموږ د غریبخانې ته راغلی. یو ځل بیا هم یقینا دا ستاسو هلې ځلې دي د پښتو د ادب لپاره د ستاینې وړ دي. څومره چې موږ تاسو وستایو یقینا موږ سره دومره لفظونه نشته چې ستاسو هغه ستاینې به وکړو. یو جهان مننه دی کوم په لنډو لفظونو کې ملګرو یو کلام نه مخکې یو څو شعره درسره شریکوم د هغې نه وروسته بیا کلام شریک کوه. شعرونه دي ستا د یو نظر کتو څه کانې وکړې ستا د یو نظر کتو څه کانې وکړې لکه ګل مې پاڼې پاڼې هر اندام شه لکه ګل مې پاڼې پاڼې هر اندام شه. بلبلان هم نغمې د حسن وایي بلبلان هم نغمې د حسن وایي. هر پتنګ د شمې در ته په سلام شه. یو جهان مننه نقیب یوسفزي صاحب د غزل مطلع عرض ده. غم به د ځان وکړم منکر به له جهانه شمه غم به د ځان وکړم منکر به له جهانه شمه هله مسرور به دې په وصل کې جانانه شمه. غم به د ځان وکړم منکر به له جهانه شمه هله مسرور به دې په وصل کې جانانه شمه. مننه ما د فرقت په سلسلو کې بې له تا تېره کړه ما د فرقت په سلسلو کې بې له تا تېره کړه. نور زه په هغه زندګۍ باندې ستومانه شوه. مننه ستا د کرم دغه امید مې تر منزله بیایي ستا د کرم دغه امید مې تر منزله بیایي. په دغه تګ کې
کله وړاندې د کاروانه شمه ډېر زبردست مننه هغه د غیبو دردېدلې بوږنېدلې قیسې هغه د غیبو دردېدلې بوږنېدلې قیسې چې را په یادې شي بې خوده شم بې ځانه شمه مننه دا وسوسې مې د زړه لوی حوصلې ماتوي سالار صاحب دا وسوسې مې د زړه لوی حوصلې ماتوي کله به خلاص د فریبونو د زندانه شمه مننه بس دی نور فکر د بقا کړم د دنیا غمونو بس دی نور فکر د بقا کړم د دنیا غمونو هله